په پکتیکا کې هم د اسلامي امارت د واکمنۍ او پاکستانیو پوځیانو ترمنځ شدیده جګړه پیل شوې ده. په دغه جګړه کې د تلفاتو او مرګ ژوبلې په اړه دولتي چارواکو څه ویلي او د سپین بولدک د جګړې تازه معلومات هم خپاره شوي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په پکتیکا کې سرچینې وایي چې د یاد ولایت په تروه ولسوالۍ کې د طالب ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. له یادې سیمې ځایي سرچینو سلام وطندار ته تایید کړي چې د تروې ولسوالۍ په 2 سیمو کې نن سهار شاوخوا 9 بجې د طالب سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړه پیل شوې چې لا هم دوام لري. سرچینو ویلي چې په یاد جګړه کې سپکې او درندې وسلې د دواړو لورو لخوا کارول کیږي. د جګړې په تړاو لا هم د پکتیکا ولایتي مسؤلانو تر اوسه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. له یاد ولایت سربیره د کندهار په سپین بولدک کې هم د طالب ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ د جګړې د پیل خبرونه ورکړل شوي دي. په سپین بولدک کې بیلابیلو سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته دا منلي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه درېدلې، خو لا هم وضعیت ترینګلی دی. د سرچینو د معلوماتو له مخې هره شیبه د جګړې د بیا پیلېدو امکان شته او خلک په ویره کې دي. تر دې وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی و چې په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ځواکونو ترمنځ په جګړه کې 12 ولسي وګړي وژل شوي او تر 100 ډیر ټپیان دي. هغه لیکلي نن سهار وختي یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ د سپکو او درندو وسلو بریدونه پیل کړل.